دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د روسیې سفیر د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر سره د مسکو فارمټ غونډې په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ دیمیتری ژیرینوف ویلي هیواد باید د لومړي ځل لپاره د دغه فارمټ د غړي په توګه د اسلامي امارات له غړیتوب څخه هرکلی وکړي. بل لور ته امیر خان متقي د مسکو په فارمټ کې د اسلامي امارات غړیتوب مهم او اساسي ګام بللی دی. د مسکو فارمټ اومې غونډې په اړه د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر سره په کابل کې د روسیې د سفیر لیدنه او خبرې. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ دغه غونډه چې په پام کې د روان زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې ترسره شي، دیمیتری ژیرینوف ویلي هیواد باید د لومړي ځل لپاره د دې فارمټ د غړي په توګه د اسلامي امارات غړیتوب څخه هرکلی وکړي. نن په کابل کې د روسیې فدراسیون سفیر دیمیتری ژیرینوف د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب سره وکتل چې دغه کتنه کې ښاغلي ژیرینوف د اکتوبر په میاشت کې مسکو فارمټ اومه غونډه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوي د ګډون په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او ویل چې د روسیې فدراسیون به د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل د دې فارمټ د غړي په حیث استقبال کړي. خبرپاڼه کاږي امیر خان متقي په دې لیدنه کې د مسکو فارمټ کې د اسلامي امارت غړیتوب مهم او بنسټیز ګام بللی او هیله څرګنده کړې چې سیمه ییزې غونډې د افغانستان او سیمې ترمنځ د باور رامنځته کېدو او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په مسکو فارمټ کې د افغانستان اسلامي امارت غړیتوب یو مهم او اساسي ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې دغه سیمه ییز چوکاټونه د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونې او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. ځینې کارپوهان هم په اوسني شرایطو کې د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو پراختیا په موخه د افغانستان په تړاو د غونډو ترسره کېدل مهم بولي. فارمت مسکو یک نشست منطقه‌ای است. طبعا با سایر کشورهای منطقه اثرات خود داره. روابط منطقه را ایجاد می‌کند. تصامیم در سطح منطقه اتخاذ میشن، تهدیدایی که برای منطقه باشه در رفع از او اقدام میکنن، روابط سیاسی و خاصا اقتصادی و اجتماعی بین ملت‌ها و بین تاجرها را هم ایجا میکنن. بنان عضویت افغانستان در این فارمت حضور امارت اسلامی مهم و ارزنده هستند تا که مستقیما گفتگو صورت بگیره، روابط ایجاد شود، قناعات فراهم شود. له دې سره تر دې وړاندې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د روسیې سفیر سره په لیدنه کې ویلي و چې څلور اړخیزه غونډه او د مسکو فارمټ غونډه په پام کې ده د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې ترسره شي. امیر خان متقي او پاکستاني پلاوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو ټینګار کړی دی. نوموړي د پاکستان اسلامي جماعت پلاوي سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ مثبت اړیکې د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بللي دي. پاکستاني پلاوي هم په دې لیدنه کې د اړیکو پر ښه کېدو او د پولې دواړو خواو کې د خلکو ستونزو ته پر رسیدنې ټینګار کړی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو د بهرنیو چارو وزیر او پاکستاني پلاوي ټینګار. د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امیر خان متقي د پاکستاني اسلامي جماعت پلاوي سره په لیدنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ مهم بللی دی. ښاغلي متقي ټینګار کړی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ مثبت اړیکې د دوړو هیوادونو په ګټه دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګڼو کچو د پلاو تګ راتګ مهم وباله او د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت اړیکې د دواړو ولسونو په ګټه وبللې. محترم متقي صاحب په پاکستان کې د جماعت اسلامي اجتماعي خدمات د ستاینې وړ وبلل او له لسیزو راهیسې د افغان مهاجرینو کوربتوب له امله ځینې مننه وکړه او د پاکستان د دیني ګوندونو رول د پام وړ وباله. په دې کتنه کې پاکستاني پلاوي هم د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ پر نږدېوالي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو هم ټینګار کړی دی. پروفیسور محمد ابراهیم او د پلاوي نورو غړو په خپلوار سره د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ پر نږدېوالي باندې ټینګار وکړ او افغانستان کې له فتح راهیسې پرمختګونه وستایل. د پلاوي غړو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې ښه والی د کرښې د پورې غاړې ولسونو د ژوند د ښه کولو سره مرستندویه وبله او هیله څرګنده کړه چې پر ستونزو لاس بری سي.
په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراختیا او ښه والی د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. رفع چالش‌ها و پروبلم‌ها از طریق ادامه مخاصمت‌ها و مداخلات نمی‌باشد، بلکه یگانه راه حل سیاسی افغانستان احترام به حریت، آزادی و استقلال مردم افغانستان و همچنان حل منازعات از طریق راه‌های سیاسی و گفتگوهای سازنده میباشد. اگر پاکستان سیاست بی‌طرفی را به طور واقعی و پایدار در قبال افغانستان حفظ کنه، این نیازمند اقدامات جدی و واقعی با تعهد در قبال افغانستان خواهد بود و در عرصه‌های مختلف باعث میشه که رشد شکوفایی به وجود بیاید، نه تنها در بخش رفت و آمد مردمی بلکه اقتصاد و تجارت تاثیر مستقیم میگذارد. تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو تل ټینګار کړی دی چې افغانستان د ملي ګټو متقابله درناوي پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره د مثبت اړیکو غوښتونکی دی. نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځ سره برابره ده. یو شمېر خبریالان په دغه ورځ کې د حکومت له لوري اطلاعاتو ته د اسانه لاسرسي غوښتونکي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لپاره ژمن دي او د اسلامي امارت د نشراتي کړنلارو په چوکاټ کې به له رسنیو هم ملاتړ وکړي. د سپتامبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان سږکال راځي ټولو لپاره او هر ځای کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په شعار سره په یوه واقعیت بدل کړو دغه ورځ ونمانځله. یو شمېر خبریال او په هیواد کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه د دې ورځې په مناسبت له حکومتي بنسټونو غواړي څو له رسنیو سره د اطلاعات په وخت سره شریک کړي. اطلاعات ته لاسرسی چې د خبریالانو حق دی چې باید په پراخه کچه دوی ورته لاسرسی ولري، همداراز هم د امارتي ویاندویانو څخه غوښتنه ده چې حداقل په دغه برخه کې د خبریالانو شته ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ له اسلامي امارت د مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې حداقل د خبریالانو یا د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو خنډونو د له منځه وړلو په خاطر باندې یو قانون رامنځته کړي. دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی هموطنان ماست که با این می شود که آگاهی مردم بلند بره، شفافیت تحقق پیدا کنه، رسانه ها و خبرنگاران رشد کنند. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسئولین وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته ژمن دي او د اسلامي امارت د نشراتو کړنلارو په چوکاټ کې به په بیلابیلو برخو کې له رسنیو څخه ملاتړ وکړي. به موضوع حق دسترسی به اطلاعات برای تمامی رسانه ها متحد بوده و در این اواخر تلاش های جهت رسیدگی به موضوع دسترسی و اطلاعات و بهترسازی از این عرصه برنامه های خود را داشته که توانسته برنامه های هماهنگی میان سخنگویان ادارات اماراتی چی در مرکز چی در تمام ولایت و مسئولین رسانه ها راه اندازی کنه که نتایج خوبی هم به دست آمده. د 2015 کال د نومبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو د سپتامبر 28 اطلاعاتو ته د ټولو لاسرسي نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. اسلامي امارت وایي د هیواد په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د ویجاړو شویو کورونو د سروې لړۍ پیل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې ملي اداره ټینګار کوي چې له نړیوالو بنسټونو او سازمانونو سره په همکارۍ هڅه کوي ترڅو د هوا له سړېدو څخه وړاندې په دغو سیمو کې د کورونو د بیارغونې لړۍ پیل شي. دغه سازمان هم د دغې طبیعي پیښې د زیانمنو کورنیو له وضعیت څخه د اندېښنې په څرګندولو سره دوی ته د سرپناه برابرولو برخه کې پر بیړني اقدام ټینګار کړی دی. هغه کورنۍ چې ټول شته یې تر خاورو او ویجاړیو لاندې شوي دي، خو دوی بیا اندېښمن دي چې د ژمي موسم په نږدې کېدو سره د سرپناه په نشتون کې خپلو لویو او وړو ماشومانو سره شپې او ورځې څنګه تېرې کړي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه یې غوښتنه د دایمي سرپناه جوړېدل دي. غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړي او پاخه ځایونه راکړي. فلحال په دې خیمو کې اوسېږو، مخې ته جمع روان دی، په دې کې نه جمع تېرېږي او نه زموږ کې زندګي تېرېږي چې موږ ته پاخه ځایونه جوړ کړي او موږ ته کوم آبادي راکړي او موږ پکې وخت. د غوښتنه مې دا ده، د حکومت نه مې دا ده، نړیوال نه مې دا ده چې مخې ته جمع روان دی او موږ عاجزه مخلوق یې یخني روانه ده، نو باید دا چې موږ د کورونو دغه وشي سرپناه ځای نه لرو، په دې کې چې باران شي زندګي زموږ سخته ده.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدنې برنامې د دې طبیعي پیښې له کبله د زیانمنو کورنیو له وضعیته د اندېښنې په څرګندولو سره یو ځل بیا د سرپناه جوړولو او د کورنیو څخه ملاتړ لپاره پر بیړني اقدام ټینګار کړی دی. په همدې حال کې طبیعي پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې مسؤلین وایي د هیواد په ختیځ کې په وروستۍ زلزله کې د ویجاړ شویو کورونو سروې لړۍ پیل شوې او نړیوالو بنسټونو او سازمانونو سره په همکارۍ به د هوا سړېدو څخه وړاندې د ویجاړ شویو کورونو د نوي کولو او بیا رغولو چارې پیل شي. د دغه سروې اساسي او اصلي موخه او هدف دا دی چې تر څو وپېژنو هغه کورونه چې شاوخوا 2000 کورونه تخریب شوي دي، څومره کورونه په کلي توګه دي او څومره کورونه په نسبي توګه ویجاړ شوي دي، تر څو بیا موږ سنجش ورته وکړو چې کوم کورونه باید نوي تعمیر کړو، نوي جوړ کړو او کوم کورونه باید موږ فقط ترمیم کړو. نو دغه سروې پروسه روانه ده. د سروې د بشپړېدو وروسته به الحمدلله خپله د دې ادارې په توسط د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه له لارې او دغسې د همکارو مؤسساتو، سازمانونو او نورو خریو خلکو په همکارۍ سره د کورونو امار او د کورونو ترمیم انشاءالله پیل کیږي. طبیعي پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د دې طبیعي پیښې له پیله له بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو سره په همکارۍ سره زیانمنو ته نقدي او غیر نقدي مرستې او خوراکي توکي په رڼه توګه مرسته کړې ده. په آرزو کې د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د ګرځندوی صنعت له ودې خبر ورکوي. د دغه ادارې مسؤلین د ګرځندوی نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وایي د دغه ولایت تاریخي جاذبو څخه د ګرځندویانو لیدنې 3 برابره زیاتوالی موندلی او د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې 800 بهرنیو ګرځندویانو له دغو ځایونو څخه لیدنه کړې ده. ورته وخت کې د سیاحتي خدماتو ځینې شرکتونه د ګرځندویانو د بلنې پړاوونو پر اسانتیا او د لا ډیرو ګرځندویانو راجلبولو لپاره د تاریخي آباداتو پر مرمت ټینګار کوي. په بلخ کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې نمانځنه دغه برنامه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د ګرځندوی صنعت ودې په موخه جوړه شوې او په هغې کې د سیلانیانو پر لا ډېر جذب ټینګار کیږي. دغه اداره که څه هم په وروستیو کلونو کې بلخ څخه د سیلانیانو د لیدو شمېر زیاتېدو څخه خبرې کوي، خو د ګرځندویانو په جذب کې د سیاحتي خدماتو شرکتونو رول مهم بولي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 800 ګرځندویانو د دې ولایت تاریخي او طبیعي جاذبو څخه لیدنه کړې ده. د خارجي ګردشګرانو راتګ و افغانستان ته او په افغانستان کې بیا و بلخ ولایت ته د پخوا په پرتله باندې څو چنده زیات شوی دی. نو دا د ګردشګرانو راتګ و افغانستان ته دا الحمدلله د اوسني نظام د افغانستان اسلامی امارت پر در راتګ وروسته د افغانستان پر امن دلالت. آماری که داریم البته ما با خود دیتابیس داریم که هر خارجی که داخل شهر مزار شریف میشه پیش ما ثبت میشه. حدود 800 گردشگر بالاتر از 800 ثبت داریم در 6 ماه، یعنی در 2 ربع سال اول. په همدې حال کې د سیاحتي خدماتونو د ځینو شرکتونو مسؤلین د سیلانیانو د بلنې پړاوونو پر اسانتیا ټینګار کوي او باوري دي چې د اسانتیاو برابرېدو په صورت کې به ډېر سیلانیان د هیواد په ځانګړې توګه بلخ لیدو لپاره سفر وکړي. دوی د غرض د لرغونو ساحو او آباداتو مرمتکاري، د هغې پیژندنه او ځینو لرې پرتو لرغونو ساحو ته لاسرسی د ګرځندوی صنعت ودې کړنلارو څخه بولي. ساعات باستانی ما مرحمت شوه و همه بحث امنیت راهبردی از او در نظر گرفته شوه و ساعات باستانی معرفی نشده با معرفی گرفته شوه. دقیقاً قابل توجه سایین خارجی میشه و علاقمندان گردشگرای خارجی هم بر این کشور بیشتر و بیشتر بشه. پیشنهاد ما اینه که هر چقدر سهولت برای شرکت ها مساعد بسازد تا گردشگرای بیشتر ما دعوت کنیم. زیاد گردشگران که منتظر دعوت ما هستند. له دې سره هممهاله 13 ورځ په هرات ولایت کې هم د یوې اونۍ لپاره د نندارتون پرانیستل کېدو سره د ورځې څخه نمانځنه وشوه. د هرات سیمه‌ییز مسؤلین په دغه ولایت کې د ماشومانو د ګوزن واکسین د فرعي کمپاین تطبیق د 2یم پړاو له پیلېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست په خبره په پام کې ده په دغه کمپاین کې تر 5 کالو کم عمره 304 ماشومان واکسین ترلاسه کړي او سر له سبا به د هرات ښار او په انجیل ولسوالۍ کې پیل شي.
ورته مهال یو شمیر هرات میشتي او دینی عالمان په ټول هیواد کې د ګوزڼ ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر پراختیا ټینګار کوي. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي چې د پولیو په وړاندې د مبارزې او د له منځه وړلو په موخه یې ټاکل شوې ده سبا د دې ولایت د ښار په مرکز او انجیل ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزڼ واکسین د تطبیق دویم فرعي کمپاین پیل کړي. د دې ولایت د عامې روغتیا مرستیال په خبره ټاکل شوې ده په دې کمپاین کې له 5 کلونو کم عمره 304 ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. کمپانی که قرار است فردا انشالله شروع بشه تا روز پنجشنبه ادامه پیدا بکنه در شهر هرات و ولسوالی انجیل و که در این کمپاین قرار است که به تعداد 304,000 طفل زیر 5 سال مورد واکسین قرار بگیره. لدې سره د هرات یو شمیر اوسیدونکو او دینی عالمان هم په دغه ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او د هیواد په نورو برخو کې د دې بهیر پر پراختیا هم ټینګار کوي. دوی له کورنۍ هم غواړي چې د دې ویروس بشپړ له منځه وړلو لپاره د فعال ونډه واخلي. در جمعی که گذشت از طریق خود ریاست جوقاف مکتوبی برای کل علما و خطبا دستور داده شد که موضوع واکسین پولیو را از طریق منابر برای مردم رسانده بشه که از روز دوشنبه تا پنجشنبه که هفته پیش رو هست واکسین پولیو در خود هرات و ولسوالی ها برگزار میشه و همکاری همه جانبه خطبا و علما را طریق منابر ریاست ارشاد جواب خواسته. واکسین پولیو برای اطفال ها خیلی لازم و ضروریه. باید یک خانواده همکاری کنم که اطفال خود بیارم دم خونه که این واکسین انجام شه. حتی اگر میمان خود بیارم دم خونه که این واکسین باید 100% انجام شه. چی ولایت بادغیس چی ولایت فرای باید اونا همکاری داشته باشن که حتما باید به پروسه اونا سم بگیرن. طفلکایی که مثلا از مو آفاتی که میگیره باید ما نجات بیافه. باید همکاری خاصی داشته باشن. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې هم د هیواد یو شمېر ختیځو ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین هم پیل شو. خبرونه مو هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا ښه وخت ولرئ.